دا کم نیگیټیو کمنټ چې ورکوي دا نیگیټیو خلک کس لپاره چې هغه خپل خواهشات نشي کنټرول کولی په کمبل کې که نه ایکس وای زیډ کوي که نه نو په ما باندې پټ په پټه باندې یا د کمرو کې دننه ناست دي ما ټول هغه ټارګېټ کړي دي یاره پلانې زما بیان که تاسو واورئ په هغې کې خو د چا نامه منشن شوې نه هر یو هغه دنیا ته رالي د ځانه خبر هم نه وي اسقا بوی نه تله نو ما راته به د یو غوږ کې اذان وکړو به د بل کې مې ته اقامت وکړو د مسلمانۍ سافټویر مې د پکې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ذیشان احمد تاسو ته مخاطب د خپل یوټیوب چینل نه او امید لرم چې ټول بخیر او د ژوند په موضوع سره پېنه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ مولانا صاحب څنګه یې الحمدلله د الله فضل دی او ټینشن فری مولانا صاحب ټول نو خو ما تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو ماله په دې لنډ تنګ وخت کې تاسو موږ ټیم راکو زمونږ وروڼه یې جي او ستاسو زموږ دپاره زموږ ټول ټیمونه دي د یو بزرگ قول دی چې انسان کو زمین کی طرح عاجز اور هوا کی طرح دستیاب ہونا چاہیے نو موږ هر ټیم تاسو دستیاب یو جي الله خدای الله دغه شان آباد لره مفتي صاحب دا راته وایي چې نن سبا ستاسو چې کوم نن سبا ماشاءالله ډېر زیات بیانات او وایرل کېږي روان دي ستاسو کوم بیانات ډېر زیات ایموشنلی جذباتي نو زموږ چې ستاسو کوم اخو ستاسو د زړه اواز یې موږ چې وګورو ستاسو بیرته چې کوم د خلکو کمنټس یي هغه ته موږ وګورو هغه ډېر پازیټیو نه راځي مطلب نیګیټیو راځي په دې حال تاسو ویل غواړئ خبره خو داسې ده زه اکثر په دا سوشل پرابلم چې دي دا ټارګېټ کوم نو څه ملګرو ما ته مخکې هم دا خبره وکړه نو ما ورته ویم چې کوم سوشل نارمز دي کوم ضابطې دي او زه په هغې باندې خبره کوم نو که هغه ګناه په چا کې موجود نه نو د هغې کمنټ به پازیټیو راځي او که هغه ورانې او هغه غلطي په چا کې موجود وي نو لازما خبره د هغه ما به اپریشیټ کولی نه شي ځکه چې هغه قانوني شرعي او اسلامي مجرم دی نو مجرم سړی خو بیا خپل جرم پټولو لپاره یا خامخا ټارګېټ کوي سړی نو بهرحال دا کم نیګیټیو کمنټ چې ورکوي دا نیګیټیو خلک ورکوي بالکل تاسو د مفتي صاحب خبرې واورېدې چې مفتي صاحب دا مطلب د چې کم د نیګیټیو کمنټس راځي خراب کمنټس راځي دا په خپله لکه ښه خلک نه او کم چې لکه د ښه کورنۍ سره تعلق راځي د هغو فیملي نه پته لګي چې هغو کم کمنټس کوي هغو په خپله ښه خلک وي دا راته ووایي چې نن سبا کم دا بیان هم ډېر وایرل روان نن ستاسو چې ابو حسن صاحب چې کم تاسو ویلي چې دا په کوټه کې ناستي که نه او د ښځو خبرې کوي مطلب دا دی او هغه بیان ډېر زیات وایرل روان په دې تاسو څه ویل غواړئ مسله خو دا ده تاسو دغه کس یاد کو یاره پلانې زما بیان که تاسو واورئ په هغې کې خو د چا نامه منشن شوې نه هر یو هغه کس چې ځان د اسلام سره ریلیټ کوي او چې زه یو سکالر یم وغیره وغیره او هغه انډرګراونډ دي یا انډور دي مطلب پټ په پټه باندې یا د کمرو کې دننه ناست دي ما ټول هغه ټارګېټ کړي دي خو تاسو که ګورئ سوشل میډیا ستاسو زیات استعمال نو یو خبره وشي نو کله چې دا ملګري ناستي نو دوی ګوري چې د مولوي صاحب دا خبر په چا پټ کېږي ژر ورته په ګوټ کې د هغه تصویر ولګوي بالکل دا مونږ نو حالانکه موقع محل داسې نه او نه ټارګېټ هغی لکه تاسو اوس کرنټلی یو مسله وکتله د چارسدي د مولانا شیخ ادریس صاحب دامت برکاتو موالي سه چې هغه د انګلینډ یو کس ټارګېټ کړه او خلکو زه وتیم دا زما خپل خیال دا دی چې داسې یو مسله وشي لکه اوس ته راغلی نو تا تپوس وکړو چې یاره ستا ټارګېټ څوک نو دا ښه طریقه ده ابزرویشن کې ته انویسټیګیشن وایي ته تحقیق کې د هغې نه بعد به ته یو شی جاري کې خو زموږ ځینې سوشل میډیا اکټیویست داسې نه کوي بس بیان اوري چې په هغې کې چې داسې خبره چې د چا په ذات باندې هغه ټچ کېږي چې ژر ورسره هغه تصویره لګوي او وایي مولوي صاحب وایي دا یاد کړی دی او د هغې نه یو ماحول جوړ شي ما به دغه سټیټمنټ کې هر یو هغه کس چې هغه انډور ناست وي ګراونډ کې کار نه کوي او د اسلام تبلیغ ترویج اشاعت نه کوي او په یو ځانه ماحول کې ناسي او علما بلیم کوي او په هغې باندې الزامات لګوي او د هغوی خلاف خبرې فیلاوهي هر یو هغه کس ما په هغې کې ټارګېټ کړی دی چې یا انډرګراونډ دي یا انډور دي
نو کای کې هر څوک ته اینی ون نه که تاسو څوک یادوي که دیم پکې جو هر سړی به دی کې بیا ټارګټ دی زموږ دپاره د دین دپاره میدان دی په میدان کې به کار کوي دا د کوټو شیز نه دی راته ووایه چې نن سبا که تاسو دا بد حال لینی مطلب دا دی دا خلک لکه زه ستاسو هر ویډیو ګورم لکه مطلب هغه شان ریسپانس تاسو ته نن سبا ښه نه میلوي که چېرې دا سلسله دغه شان جاري وي ستاسو د ایموشنل بیان د ستاسو رقم نړه بلاس دی نن سبا چې کومه معاشره ده دغه شان روانه ده نو که چېرې دا داسې جاري شو نو تاسو د خلکو د پبلیک کمنټس ته به ګورئ نه که خپله رایه به دغه شان جاري ساتئ یو دی پبلیک کمنټ او یو دی پبلیک میټینګ نو تاسو ما ته بیا لږه وخت راکئ نو تاسو پبلیک میټینګ وګورئ پبلیک میټینګ د مینې نه ډک کاغه سیکیورټي ادارې دي او زه به تاسو ته واقعیات نشم ویلی ځکه چې انټرویو شارټ فکاري الحمدلله د پاکستان هره طبقه چې کم ځای ته ځم زما ویلکم کوي زه به دومره ووایم ما ته به وایي چې ډېر مخکې لاړې دومره د وزیر اعظم استقبال نه کوي څومره چې زما کوي نو زما دپاره سټینډرډ او ویلیو دا کمنټ نه لري پبلیک ډیلینګ د خلکو ملاقاتونه د هغوی رویې د هغوی سره ناسته د هغوی دسترخوانونه د هغوی څه سفرې دا زما دپاره یو دلیل دی زه چې کله په لاره ځم ځای په ځای باندې سټافرې زبردستي ودرېده تر دې پورې د ښکلا د کیسونو باران که څوک خفه کېږي ستا به میډیا نو بیا وله برنال ولېږه بوډاګان ځوانان هر قسمه تر دې پورې کوارټ کې د یو سیکیورټي ادارو هغوی وي چې یاره د بغیر ښکلولو نه دې نه پرېږدو نو کمنټ کې کمنټ زما دپاره زه کمنټ ګورم نه نو کمنټ خو دا را کمبل کې دننه پروت دی د کمنټ نه مخکې هغه یو لوبه کړي ټیک ده که نه او وروسته هم یو لوبه کوي نو د داسې کس دپاره چې هغه خپل خواهشات نشي کنټرول کولی په کمبل کې که نه ایکس وای زیډ کوي که نه په ما باندې څه کمنټ راکړي زما دپاره کمنټ دا دی ته دا خپله کیمره تاو که دا پبلیک ډیلینګ نه دا قرا علما حفاظ راغلي دي ستا برې خوا کې هم دا دي ناست دي اخوا وګورئ دا کریم خلق دی بالکل چې په قرآن پوهېږي په حدیث پوهېږي د څه ویلی کېږي کریم خلق یونیک خلق دا د الله تعالی سلیکټډ خلق دی او د دې سلیکټډ خلکو زما سره د دې سوشل پرابلم د منشن کولو د وجې نه کومه مینه چې راغلې ده ما مخکې چېرته په خپل کیریر کې نه ده کتلې هر ځای ته ځو استقبال کېږي د شپږو 7 کالو د ماشوم نه واله تر د 80 کالو د بوډا پورې ما ته هر ځای ویلکم کېږي او د ټول نه اهمه شعبه چې ده د دین ده د دین چې څومره سکالرز دي سپیشلیسټ دي الحمدلله اپریشیټ کوي مې لاس یې راباندې ښه دی وی ټیک ټاک کار کوي نو یو کس کمنټ ورکړو کمنټ والا ته چېرته وګوره که نه هغه که نه خیال یې دی که نه سب لوپټه والا اغسته غواړي چېرته والا بنګړي ولې چاینا مارکیټ کې والا مثال یې دغه دی زه یې نشم ویلی هغه ترډ جنس نه دی نو هغو زما دپاره څه اهمیت نه لري څه مسله نه ده جي تاسو مولانا صاحب خبرې واورېدې مولانا صاحب دا راسه هم ووایه چې نن سبا تاسو اختلاف خو د علماو چې ابد قیامت ورځې پورې جاري نن سبا که موږ رالو یو بل علما کرټیسایزز کوو په هغې باندې داسې یو د خولې د علماو سره نن سبا خلک دا وایي چې د علما د خولې نه داسې کنزل یا د رد بد دا مزه نه کوي نو دې حق له پورې تاسو څه وایي چې دا خبره حقیقت ده که نه اول خو د رد بد او دا کم څیزونه چې وایي علماو څه خوند نه کړي د ایکسپلینیشن وشي الحمدلله اوسه پورې یو عالم هم رد بد نه دي ویلي او نه یې کنزل کړي دي او که چېرته علما څه الفاظ استعمالوي د دله بې غیرته یا د دوسو نو خو شریعت کې هغه انټي شریعت ورډز نه دي الفاظ نه دي سنټنسز نه دي جملې نه دي باقاعده یو حدیث مبارک هم دی د چا ښځې چې مارکیټونو ته ځي سکولونو کالجونو کې مکس تعلیم کوي میډمي یا میډرمي زه هغو ته میډرمه وایم نو نبي علیه السلام وایي دا د ده د نارینه د یوس دی مونږ پښتو کې لږ دا لفظ اسان کړی دی نو دوس ورته وایو نو دا ټرمینالوجیز دي او دا په ردو بدو کې نه راځي په هغه کس باندې رد بد لګي چې څوک خپله ښځه نشي کنټرول کولی مورې په مارکیټونو کې ګرځي خورې بې پردې ګرځي چې په هغه سړي خو به خامخا دا بد لګي ځکه دغه دی بده نو نور دا داسې الفاظ د اوسه پورې علماو به نه استعمال کړي
چې هغه انټي شریعت یا ورته موږ کنزل ووایو. کنزل خو سخت ممانعت راغلی د شریعت اسلامي کې. نو بینګ اسلامیک سکالر خو بیا سوال نه پیدا کېږي چې یو اسلامي عالم دین بیا چاته کنزل وکړي، داسې الفاظ استعمال کړي. دا خو ممکن نه دي. تاسو د مولانا صاحب مفتی صاحب خبرې واورېدې چې نن سبا مونږ وینو په معاشره کې دا د دوی د زړه غبلاست دا په هر چا کې نن سبا دا ورپکې دي. نن سبا په هغه چا باندې لکه خبره بدلېږي چې په هغې کې به دا ورپکې علما ټارګېټ کول، په هغې پسې داسې بد کمنټس کول، د هغې نه مخکې لږ سوچ پکار ولې چې دا زموږ علما کرام دي، دا د نبي علیه السلام وارثان دي، د دوی قدر موږ له پکار دی. موږ له چې تر څو پورې کېږي موږ د خپل علماو ډېر زیات قدر پکار دی. پکې زه وکړم بله ځینې ملګري وایي چې زه خو نه ګورم چې د مولوي صاحب سافټویر اپډیټ کول پکار دي. خبره کومه چې کله ته دنیا ته رالې له ځانه خبره هم نه وي، اسقا بوی نه تله، نو ما راته به د یو غوږ کې اذان وکړو، به د بل کې مې ته اقامت وکړو، د مسلمانۍ سافټویر مې د پکې اپډیټ کړ. بالکل اوس ته انټرنیشنل حرامي زما الفاظ لږ سخت دي، د لپاره سوري کومه ګندګیري انشاءالله زما دا ډیوټي ده چې زه په تا کې د یو باحیا انسان سافټویر اپډیټ کوم. نو ما پرېږده د خپل سافټویر غم کوم، انشاءالله زه د پکې یو نیک سافټویر اپډیټ کوم. ٹھیک ده جی تاسو مولانا صاحب خبرې واورئ. بالکل دا حقیقت دی. موږ له هیڅ کله د علماو توهین نه لري پکار. علما که هر څنګه خو دی له الله پاک ډېر لوی مقام او لوی عزت ورکړی دی. موږ وینو نن سبا کې دا دې فرم دا خبر راځي چې د عبید ټوله شپه خوب او د عالم سړي خوب د دغه عالم سړي خوب ته بهتر دی. نو الله ول دومره لوی مقام ورکړو، هغه د دوی سره به الله خپل حساب کتاب کې خو موږ له چرته هم د علماو تنهین د غیب عزتي داسې غلط قسمه کمنټس دا موږ له عام زندگی کې هم نه دی پکار چې موږ یو نارمل انسان ته موږ نو کوشش وکړو چې د علماو قدر وکړي. دا هستې موږ ته په دې دنیا کې داسې کله کله میلاویږي، د دوی قدر پکار دی. نو مفتی صاحب تاسو ډېره مننه کوم چې دومره پرې لنډ ټایم وخت تاسو موږ ټیم راکو، ډېره شکریه ادا کوم او ما ته ګوتې خبرې مې ته وکړې تاسو سره. نو په دې نه معافي غواړم که څه غلطي رانه شي. نو ما الله دې تا نور مخکې ووځي سوشل پرابلم خلکو ته د مخې ته راوستو دپاره، داسې شرعي میدان کې د شرعي علومو د پرچار کوونکو د دفاع دپاره د الله ستانه مزید کاروالي. ډېر خلک لګیا دی علما بدناموي، الله ستانه د علماو د دفاع کار اخلي. نو به دې ته خوشحاله اوسه، الله دې نور تکړه او تیره او بیدار که. الله رب العزت دې په موږ ټولو کې شرعي بیداری راولي، اویرنس شعور راولي چې مونږ د الله د رضا او د محمد رسول الله سنت طریقې خپلې کړو، او کم د آخرت چې اوږد سفر دی د هغې دپاره د کامیابۍ تیاری وکړو، د کامیابۍ دپاره تیاری شروع کړو او دغه عظیم سفر ځان ته اسان کړو. ډېره مننه ستاسو د راتګ دلته رالی. نو زه ډېر زیات ستاسو شکرګزار یم. زما نه هم که څه الفاظ تلي نو هغه د هغې معذرت په تاسو ته کوم. زما خپل بس یو طبیعت دی، همیشه زه د هغې اخ نه چلي، نو که څه داسې څه یو دروند لفظ پکې استعمال شي نو زه د هغې اکسکیوز کوم، تاسو ته معذرت خواهی یم. الله دې روغ جوړ لره، الله دې نوجواني دغه شان د دین په کارونو کې د اسلام د اشاعت لپاره استعمال کا، او الله دې دنیا آخرت ښایسته کړي. ډېره مننه، تھینک یو جي. ډېره مننه کوم مفتی حسن محمود صاحب چې تاسو موږ له ډېر په دې لنډ تنګ وخت کې ټیم راکو او ډېره ښایسته خبرې وکړې. ځکه چې که چېرې موږ د علماو قدر وکړو، عزت وکړو، نو الله به زموږ دا دنیا هم ښایسته کړي، آخرت هم ښایسته کړي او په ژوند کې به هم الله ډېر خوشحالۍ راولي. نو دا زموږ نننی چې کوم دا شارټ غونډه کې ما ته ګوتې خبرې چې موږ د دې سره شیر کړي، نو امید لرم چې تاسو به خوښ شوي وي. تر دې وخته پورې خپل ورځ ځان له ورکړي. اجازت د لوی الله فامان.